اسماعیل شاهد په دوبۍ کې ګلپاڼې سره څه کړي وو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو سوشل میډیا کې دا اوازه ده او ورسره تصویر هم ښودل کیږي او د ګلپاڼې او د پښتو ډرامو مشهور اداکار باره کې عجیبه خبرې خلک کوي. ځینې خلک وایي اسماعیل شاهد ګلپاڼه پښتو ډرامو ته راولي او ځینې خلک دا وایي چې اسماعیل شاهد د ګلپاڼې رشته یو افغاني سره کړې ده، ځکه چې د ګلپاڼې د خاوند د پلار اسماعیل شاهد یو ښه ملګری و. خو دوستانو دا هیڅ حقیقت نه لري. کم تصویر چې تاسو ګورئ دا تصویر ګلپاڼې په 2018 کې په دوبۍ کې اسماعیل شاهد سره په یوې شو کې ویستی و. د کم تصویر باره کې چې خلک عجیبه خبرې کوي هغه بالکل دروغ دي. نو دینا دا پته لګي چې دغه خبره بالکل دروغ ده. مطلب دا څه خبرې چې ورپسې په سوشل میډیا جوړیږي دا بالکل دروغ دي. تاسو د دې دروغو خبرو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په دې کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.